چې رب ډېر مشکلات یې تېر کړي دي الله تعالی دغه اوږده زندګي د راحت وګرځوي رب العالمین ته د شهداو سره د اولیاء سره او نیکانو خلکو سره ملګری کړي ظالمان دغه بدبخته په دې وي چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ختم کو اهل الحدیث به ختم کو والله که ختمیږي که یو رانه مړ کي سل به او زر به په لکونو به انشاءالله اهل الحدیث کېږي الحمدلله موږ مؤمنان او مسلمانان یو او مسلمان او مؤمن دې ته وایي چې هغه به د رب العالمین په هر یو کار باندې چې الله رب العالمین یې کوي په هغې به د الله حمد او شکر ادا کوي د شیخ عبدالحمید رحمتي مرګ او شهادت که زه د الله په ذات قسم وخورم ما ته ډېر د خپل کورنۍ د هغې نه ډېر مشکل پیښ شو شیخ په اهل الحدیثو کې هغه شخصیت و چې څونه دعوتي سلسلې وي هغه د شیخ به جوړولې او هغه شخصیت و چې د دنیا سره د ذرې عمره محبت هم نه و څونه زاهد یو متقي انسان و هغه زه نشم بیانولی په دې دور کې والله چې هغې ولږه شپه تېره کړې ده داسې ورځې په هغې راغلې وې چې جب کې اوس یوه روپۍ هم نه وه 3 کاله نه ما سره شیخ ګرځي والله ما ته ډېر حالات د هغې معلوم دي چې کوم د سلفو صحابه کرامو نه وروسته د علماو تاریخ هغه مونږ کتو هغه دې شخص کې هغه موجود و بهادر شخصیت والله چې د حق په باره کې د هېچا لحاظ یې نه کوو نه د استاد لحاظ کوو نه د ورور کوو نه د ملګري کوو په حق باندې ولاړ شخص و او الله رب العالمین د شهادت مرګ ورته ورکړو الحمدلله او د رب نه غواړو چې رب ډېر مشکلات یې تېر کړي دي الله تعالی دغه اوږده زندګي د راحت وګرځوي رب العالمین ته د شهداو سره د اولیاء سره او نیکانو خلکو سره ملګری کړي خو محترم مخکې ما وویل چې مونږ مؤمنان یو څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته په داسې مراحلو کې او داسې مقاماتو کې د تسلی کلمات هغه ښودلي دي محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير د مؤمن او د مسلمان د هر حالات هر لحظه دا یو تعجب ده ان اصابته سراء شكر فكان خير الله کدی ته خوشحالي ورسیږي راحت ته ورسیږي اطمینان ته ورسیږي دا په رب العالمین شکریا ادا کوي الحمدلله په هغې باندې وي فکان خیر الله دا د دغې مؤمن او د مسلمان دپاره د خیر ده وان اصابته ضراء صبر فکان خیر الله او که دې مؤمن ته تکلیف ورسېدو مصیبت ته ورسېدو مشکلات پرال دا به په دغې باندې صبر کوي او دا مرګونه
شهادتنا دا صرف د شیخ رحمه الله نه دي تاریخ شمونږ وګورو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې ډېرې حملې شوې وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې بشماره حملې شوې وي هغه شخصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومه لار دا رواني په هغه لار شیطان هم نه ځي هغه شخصیت چې د هغې په وجه باندې د اسلام ډېر کارونه هغه ښکاره شوي عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغې به د رب نه دعا کوله اللهم انی یا رب العالمین زه تا نه دعا غواړم چې ما له شهادت راکړي فی بلاد نبیک ستا د نبي په دې ښار کې چې کوم ښار کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دلته نه رب شهادت غواړم زمون ګران رسول محمد صلی الله علیه وسلم د شهادت تمنا ارزو هغه کړې وه او د شیخ رحمه الله تعالی والله بالله ثم تالله که د چا سره ذرې عمره یو شخصي نفرت د چا سره و حتی تر دې پورې په دې میډیا کې په وټسپ بعضې ګروپونو نه به هغه ورته ووایي داسې نه چې زه یو ملګري ته خبره وکړم هغه پرې رانه خفه شي دونه لحاظ یې د ملګرو ساتو او خاص کر کې د خپلو مشایخو ډېر زیات خیرخوا و حتی تر دې پورې چې د خپل دشمن په باره کې داسې فکر هغې راروستم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو فکر ورسره و او ډېرو مجلسونو کې مشایخو ته ویلي و چې نن د ځمکو د بلډنګونو دغه فکر مه کوئ د عقیدې فکر وکئ د مسلمانانو د خیرخواهي فکر وکئ دغه خلک جهنم ته روان دي د هغوی د عقیدې د اصلاح کوشش وکئ او د هغه کس و چې شدید بیمارو ما ورته ټلیفون وکړو چې یو دوره جوړو ډاکټر پې سفر منع کړی و بس ما زه موټرسایکل باندې کېناست وی راځه نو والله که شپې کتلې وه نه یخني کتله او نه ګرمي کتله او نه یې باران کتو صرف په دې فکر چې دغه مسلمانانو ته د قرآن او د سنت دغه پیغام موږ ته ورسو دا هغه شخصیت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه داسې دفاع کوله څنګه چې امام بخاري رحمه الله کړې وه څنګه چې د هغې نه وروسته اسلافو د صحیح احادیثو دفاع هغه کړې وه د خپلو ملګرو سره به هم په دې کې چې یو حدیث بیانوئ د هغې سند ګورئ هغې په رجالو باندې فکر کوئ چې آیا دغه راوي پکې څنګه دی الله ته یو عجیبه ملکه په دې باندې ورکړې وه خو لیکن موږ مسلمانان یو موږ د رب نه دا دعا غواړو چې رب العالمین د هغې ښایسته بدیل موږ ته راکړي او رب العالمین د هغې درجات هغه بلند کړي هغه عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې دعا غوښتله د شهادت دعا یې غوښتله نو خپل د نبي ښار په مسجد نبوي کې هغه په شهادت باندې ورسېدو او د شیخ یو څو ورځې مخکې خبره وه د شهادت نه د ماښام نه تقریبا 9 منټه یا 10 منټه مخکې ما ورسره رابطه وکړه نن یو دعوتي پروګرام باندې موږ تلو او قید یې دا ولګو
چې سار کې درسونه دي او ماسپښین نه وروسته به ځو. ما هم ورته ویل سار کې زما هم درسونه دي. بله اوسنۍ خبره ده چې دنیا نه مې بلکل دا زړه موړ دی او تقریبا دا څو میاشتې مسلسل د شیخ به دغه وینا وه چې د دین فکر پکار دی او د قرآن او د سنت د دفاع سوچ پکار دی. خو مونږ دا دعا کوو چې ربه هر چا چې پې لاس اوچت کړی دی ربه ته ښه پېژنې، مونږ ته هېڅ معلومات نشته. الله ته تباه او برباد کړي. او هر هغه ظالم چې د علماو د قتل او د علماو بې عزتۍ پسې ګرځي، الله ته په خپل کور کې هغه وشرموي، ځکه ته زمونږ رب یې، زمونږ بل څوک هم نشته دی. ځکه رب مونږ تا ته فریاد کوو، هېچا ته نور فریاد نه کوو مونږه. او که هغه ظالمان دغه بدبخته په دې وي چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ختم کو، اهل الحدیث به ختم کو، والله که ختمې کړي که یو رانه مړ کړي سل به او زر به او په لکونو به انشاءالله اهل الحدیث کېږي. اوس دا یو موحد شخصیت و انشاءالله تاریخ به په دې باندې ګواهي. بېضرره شخصیت و په دې خپله کورنۍ کې مشران ورونه دي، والله داسې به ورته کته پورته کېدل چې هغې ویل ما له شرم راځي. مشر ورور یې دا دی ناست دی چې کله به دا ګاډي ته کېناستو نو هغې ما ته ویل چې دا ما سره ډریوري په حیثیت دلته کېني، زه شرمېږم وی. دونه یو خاکساره شخصیت و او ټولو ته معلوم دی. ساده مزاج، د ماشوم سره ماشوم، د امزونې سره امزونې، او د بوډاګانو سره بوډا او د علماو سره عالم. ازاد مجاز سړی و. مجلس کې چې به ناست والله مجلس ته به ښایسته ښکاره کېدو. داسې سړی نه و چې هغې په مجلس باندې به یو سړی تنګ شو. خو مقصد مې ورونو دا دی چې موږ مسلمانان یو الحمدلله، موږ د رب نه راضي یو په دې باندې، ځکه موږ په تقدیر باندې ایمان دی الحمدلله. خو د رب نه دا غواړو رب العالمین هغه ظالمان چې په علماو باندې لاس اوچتوي الله ته ورله دقه لاسونه شل کړي. کوم چې د علما یې حقه خلاف کوي، د قرآن او د سنت خلاف کوي، الله ته تباه او برباد کړي. او انشاءالله موږ د خپل ورونو ته دا ډاډ او تسلي ورکوو چې دا د شیخ مرکز به د مخکې نه انشاءالله آبادېږي. انشاءالله موږ دې سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. دا زموږ مرکز دی، زموږ ځای دی، او دا تسلي هغې له ورکوو چې هېڅکله دا فکر مه کوئ. اهل الحدیث ټول ستاسو ورونه دي انشاءالله. دا به زموږ جامعه وي. او شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله تعالی د وفات نه وروسته ډېر ښایسته یو فعلان د مدرسې نیولی و. څو سکرتې ما او هغې په دې باندې فکر کړی و چې داسې په طرز به دا جامعه جوړو انشاءالله. الله نه امید دی چې همغه طرز باندې به جوړو انشاءالله. مقصد مې دا و چې موږ به خپل جذبات هغه کنټرول کې ساتو، هېڅکله به جذباتي کېږو نه. موږ مسلمانان یو، موږ خپل فریاد به رب العالمین ته کوو، او هغه داسې رب دی چې هغه زموږ فریاد اورېدونکی هم دی او هغه قبلونکی هم دی او انتقام اخیستونکی هم دی انشاءالله تعالی. خپل فریاد به رب ته کوو او اخر کې به ویم چې موږ مسلمانان یو، قرآن او سنت باندې زموږ ایمان دی. د موږ به هغه کار نه کوو چې موږ باندې هغې نه رب العالمین موږ نه خفه نه شي. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. دا یو موحد شخصیت ان شاء الله تاریخ به په دې باندې ګواهي. بېضرره شخصیت په دې خپله کورنۍ کې مشران ورونه دي، والله داسې به ورته کته پورته کېدل چې هغې ویل ما له شرم راځي. مشر ورور یې دا دی ناست دی
چې کله به دا ګاډي ته کېناستو نو هغې ما ته ویل چې دا ما سره ډریوري په حیثیت دلته کښېنې زه شرمېږم وی دونه یو خاکساره شخصیت و او ټولو ته معلوم دی ساده مزاج د ماشوم سره ماشوم د امزونې سره امزونې او د بوډاګانو سره بوډا او د علماو سره عالم ازاد مجاز سړی و مجلس کې چې به ناست والله مجلس پې په ښایسته ښکاره کېدو داسې سړی نه و چې هغې په مجلس باندې به یو سړی تنګ شو خو مقصد مې ورونو دا دی چې موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ د رب نه راضي یو په دې باندې ځکه موږ په تقدیر باندې ایمان دی الحمدلله خو د رب نه دا غواړو رب العالمین هغه ظالمان چې په علماو باندې لاس اوچتوي الله ته ورته دقه لاسونه شل کړي کوم چې د علمای حقو خلاف کوي د قرآن او د سنت خلاف کوي الله ته تباه و برباد کړي او انشاءالله موږ د خپل ورونو ته دا ډاډ او تسلي ورکوو چې دا د شیخ مرکز به د مخکې نه انشاءالله ښه ابادېږي انشاءالله موږ دې سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو دا زموږ مرکز دی زموږ ځای دی او دا تسلي هغې له ورکوو چې هېڅکله دا فکر مه کوئ اهل الحدیث ټول ستاسو ورونه دي انشاءالله دا به زموږ جامعه وي او شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله تعالی د وفات نه وروسته ډېر ښایسته یو فعلان مدرسې نیولی و څو سکرتې ما وغې په دې باندې فکر کړی و چې داسې په طرز به دا جامعه جوړوو انشاءالله الله نه امید دی چې همغه طرز باندې به جوړوو انشاءالله مقصد مې دا و چې موږ به خپل جذبات هغه کنټرول کې ساتو هېڅکله به جذباتي کېږو نه موږ مسلمانان یو موږ خپل فریاد به رب العالمین ته کوو او هغه داسې رب دی چې هغه زموږ فریاد اورېدونکی هم دی او هغه قبلونکی هم دی او انتقام اخیستونکی هم دی انشاءالله تعالی خپل فریاد به رب ته کوو او اخر کې به ویم چې موږ مسلمانان یو قرآن او سنت باندې زموږ ایمان دی د موږ به هغه کار نه کوو چې موږ باندې هغې نه رب العالمین موږ نه خفه نه شي وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم